بسم الله الرحمن الرحیم. د خوب سملاستلو مبارکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه، احکامات، آداب او مستحبات داغی تفصیلات بیانیدل. نه درسونه مخکی بیان شول چې پاغي کې شپږیش سنت طریقې، مستحبات او آداب او احکامات په تفصیلات سره بیان شول. دا لسم درس دی، پدې کې نوري سنت طریقې بیانېږي. ویشتم دا خوب مبارکی په ملا باندې په شا باندې ستون استغسم لاستل دا هم شرعاً جائز دی، دا جواز لري. عبدالله ابن زید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې ما نبی صلی الله علیه وسلم په جماعت کې په ستن استغ ملاستی باندې ولید چې یو وخت په نبی صلی الله علیه وسلم په بل باندې اچولې و، یو وخت په بل باندې ایخو دی. دا عبدالله زید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المسجد په جماعت کې مستلقیا واضعا احدى رجلیه علی الاخرى. نبی صلی الله علیه وسلم ستن استغفروتو په ملا باندې په شا باندې فروتو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو وخت په بل باندې خو دی و، یو وخت په بل باندې اچولی و. دا صحیح حدیث دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، او دغه سي امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ هم دا حدیث ذکر کړی دی. نو پدې کې خو یو مسله دا زده کوي، دو مسلې د دې حدیث سره متعلق دا وایو. یو دا په ملا باندې ستن استغسم لاستل دا د سنت طریقې خلاف نه دی، او دا د شریعت مطهره خلاف نه دی، بلکې دا جواز لري، دا جائز دی. خو لیکن په خی ډډه باندې سملاستل دا افضل غوره د اجر او د ثواب کار دی، چې مخکې په لسم درس کې داغي پورا په نهم درس کې پورا تفصیلات داغي بیان شوی. عام عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داو چې په خی ډډه باندې وسملاسته، خو لیکن کله کله نبی صلی الله علیه وسلم لبیان الجواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ملا باندې ستن استغ هم سملاستل دي. شمائل کبرا دا ذکر کړی دي، او شرح د سنن ابو داود العباد داغي وضاحت ذکر کړی دي چې دا جواز لري او دا جائز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله هم دا سملاستل دي. دویم د دې حدیث متعلقه یو اشکال او داغي جواب. هغه اشکال دا دی چې دی حدیث کې دا راغلل واضعا احدى رجلیه علی الاخرى، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت په بل باندې اچولی و. نو د دې مذکوره حدیث نه معلومه شوله چې یو وخت په بل باندې اچول، یو وخت په بل باندې ایخودل او سملاستل دا جائز دی او دا صحیح دی. نبی صلی الله علیه وسلم دا څه کړی دی. الان کې په بل حدیث کې ردینه من راغلی ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام د دینه منع کړی دي. نبی علیہ السلام د دینه منع کړی ده چې یو وخت پاسو په بل باندې واچي او سملی. محدثینو رحمهم الله دغه احادیثو تطبیق په ډیرو طریقو سره ذکر کړی دی. زه تاسو ته دا غینه دو طریقې ذکر کومه. یو دا چې عورت کار کیږي لکه د لنګ په صورت کې چې چا لنګ وهلې، او یا پرتوک تنگ وي چې بعض عورت دا غي نخکار کیږي. نو بیا په داسې طریقه باندې سملاستل چې یو وخت په بل باندې د پاسه واچي یا ډډه وهلي، او یو وخت په بل باندې د پاسه واچي، نو دا شرعاً جائز نه دی، دا ناجائز دی. او حدیث دا نهی هم په غیبه حمل له چې عورت کار کیږي لکه چا لنګ غوسته دی او یای پرتوک ډیر تنگ دی چې یو وخت په بل باندې واچي، عورت ښکار کیږي، بد په ښکار کیږي. نو په دغه صورت کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا
یو خپا په بل باندې د پاسه یې خودل، یو خپا بل د پاسه چول او سملاستل یا ډډه وهل دغه شرعاً بیا جایز نه دی په دغه صورت کې. دویم تطبیق محدثینو رحمهم الله په دې طریقې سره کړی دی، د سملاستلو یا چې ډډه وهلی او یو خپا په بل باندې واچي د دې دو صورتونه دي. یو دا چې خپې غزولی، خپې اوږدي نو یو خپا په بل باندې واچي، نو دا شرعاً صحیح دی، جایز دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې په ستن استوغ باندې پروتو په ملا باندې واضعا احدى رجليه على الاخرى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې یو خپا په بل باندې د پاسه چولې و، نو هغه دغه صورت دی چې خپې کله غزیدلی یا سړی ډډه وهلی د خپې غزولې دي، یا ډډه نه د وهلی خو لیکن پروت دی او یو خپې په بل باندې چول، خو د خپې غزولې دي، خپې اوږدې دي، راټولې کړي نه دي، نو په دغه صورت کې دا جواز لري او دا شرعاً څه قباحت نه لري. او دویم صورت دار چې خپې راټولې کړي، خپې راغونډې کړي، د خپې ودرولي دغه سي د زنګنونه نیغې دی ودرولي، نو په دغه صورت کې بیا یو خپا په بل باندې اچول، یو خپا د بل نه تاوهل د پاسه کول، په دغه حدیث د نهي چې کوم راغلی دی نو هغه په دغه صورت باندې حمل دی. محدثین رحمهم الله په مختلفو الفاظو سره دغه تطبیقات ذکر کړی دي. شرح السنه کې داسې ذکر کړی دي و موضع النهي ان ينسب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الاخرى، سړی خپل زنګنونه د پاسه نیغ ودري او یو خپا بیا په بل باندې واچي، نو دغه من دي، ځکه په دې کې انسان بد ښکاري، د انسان عورت په دې کې ښکاري بعضي او یا ټول. او وی ولا ازار علیه، د ازار نه او ازاره ضيق ينكشف معه بعض عورته، یا پرتګ ډیر تنگ دی، نو کله چې یو خپل بل باندې واچي نو بیا عورت ښکار کی، د پردې زینه بیا ښکار کی. فإن كان الازار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس به، وی که شرطه پراخ پرتګي کولاو پرتګي یو خپل په بل باندې واچي، د پردې زینه پکې نخ کار کیږي، انسان په بد نخ کاری، نو بیا شرعاً صحیح دی. د دې سره یو بل معنا هم معلومیږي، یو بل مطلب هم معلومیږي، هغه دا دی پرتګي ډیر زیات پراخ نه دی، خو لیکن د پاسه په ځان باندې صادر واچي، ځان باندې کمبل اچولې دی، نو بیا هم دغه جواز لري، په دغه کې څه قباحت نشته. شرح السنه دویم جز 378 نمبر صفحه باندې دغه ذکر شوی دی. دغه سي مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې هم تطبیقات ذکر کړی دي. ارشاد الساری شرح د صحیح البخاری ده، هغه هم دغه تطبیقات او نور وضاحت په دې کې ذکر کړی دي. بعض علماء کرام ذکر کړی دي چې په دې کې نسخه ده او تاخير او تقدیم وغیرہ، دغه پوره تفصيلات چې نور محدثین رحمهم الله ذکر کړی دي. د سملاستلو په اړه کې اته اجتماع خبره او داغي احکامات آداب هغه چې بیانېږي، نو پای کې اته اجتماع خبره پړ مخ سملاستل شرعاً من دي، ناجائز دي، الله تعالی تناخوخ دي، او دغه سي سملاستل د جهنميانو سملاستل دي. بعض خلک په دې باندې عادت چې پړ مخ سملي، نو د پړ مخ سملاستلو نه ځان ساتل پکار دي، اجتناب کول تی پکار دي، دا الله تعالی تناخوخ سملاستل دي او دا د جهنميانو سملاستل دي. عن ابي امامه رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبحث على وجهه فضربه برجله وقال قم واقعد فإنها نومة جهنمية. دا ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت ده، وی نبی صلی الله علیه وسلم په یو سړي باندې ورتیر شو چې په جمعات کې ودو او پړ مخ پروتو، فضربه برجله، نبی صلی الله علیه وسلم په خپه باندې وها، وقال نبی علیہ السلام وتل قم فاس وقعد کینا فإنها نومة جهنمية، ته چې بری کوم طریقه باندې پروتي دا د جهنميانو سملاستل دي، جهنميان با په جهنم کې پړ مخ پراتی. نو داسې متونه ابن ماجه کې دا روایت ذکر شوی دی. یو خو دینه دا معلوم شول چې پړ مخ سملاستل دا من دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه منع کړی دی او دا د جهنميانو سملاستل دي.
دویم دا که څوک دغسې یو سړی ویني چې پروت دی نو هغه راویښول پکار دي او داسې ورته ویل پکار دي چې داسې مه سمره. دویم حدیث عن ابي ذر رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا مضطجع على بطني فركزني برجله وقال يا جنيدب انما هذه زجعة اهل النار. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وی نبی صلی الله علیه وسلم په ما باندې تیر شو وانا مضطجع على بطني او زه پر خېټه باندې پروت وم. فركزني برجله نبی صلی الله علیه وسلم زه پر خپه باندې وخوځولم وقال وما ته ویل یا جنیدب ای جنیدب انما هذه زجعة اهل النار دا د جهنميانو سملاستلی په دې طریقه باندې مسمله جهنميان به په جهنم کې دغه سپړ مخبراتي. ابن ماجه کې دغه روایت ذکر شوی دی او مسند احمد کې هم دغه روایت ذکر شوی دی. دریم حدیث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا مضطجعا على بطنه فقال ان هذه زجعة لا يحبها الله تعالى. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وی نبی صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیده چې هغه په خېټه باندې پروت و یعنی پړ مخ پروت و. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وی دا داسې سملاستل چې الله تعالی نه خوښي دا سملاستل الله تعالی نه خوښي. نو لنډه خبره دا شوله چې دغه حدیث مسند احمد کې ذکر دی، ترمذی کې ذکر دی، صحیح ابن حبان کې ذکر دی او شرح السنه کې هم دغه روایت ذکر دی. نو حاصل دا شو چې پړ مخ سملاستل دا د سنت طریقې او دا د شریعت مطهره نه خلاف دي. دویم پړ مخ سملاستل دا د جهنميانو سملاستل دي او دریم پړ مخ سملاستل دا الله تعالی ته ناخوښ دي. نو مؤمن مسلمان لپاره دي چې په دغه طریقه باندې سنملی. محدثین رحمهم الله او فقهای کرام رحمهم الله هم په خپل کتابونو کې دغه مسلې وضاحت ذکر کړی دی. عون المعبود شرح د سنن ابو داود پاغه کې ذکر دی وای النوم علی البطن لا يجوز. په خېټه باندې سملاستل پړ مخ سملاستل دا جائز نه دی او دو سره یو بل ټکی لیکل دی وانه زجعة الشیطان دا د شیطان په طریقه باندې سملاستل دی. په دې طریقه باندې شیطان آرام کوي. نو مونږ او تاسو دی الله تعالی د شیطان د طریقونو بچو ساتي. دغه سی فقهای کرام رحمهم الله وی یکره نومه علی بطنه د مؤمن مسلمان د پاره خوب په خېټه باندې پړ مخ سملاستل دا منه دي. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو په خپل دین باندې پوهیږي او الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل اقتداء اتباع دا نصیب کی او الله تعالی دی مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کی. محترمین اوریدونکو مخکې هم دا بار ویل شوی دی په بیاناتو کې په درسونو کې چې زمونږ او تاسو د دې درسونو د ویلو نه او د دې درسونو د اوریدلو نه مقصد دا دی چې مونږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل ژوندۍ تیر کړو. هم په دې طریقه باندې چې د انسان جون برابر شي نو دا ټول 40 غنټې په عبادت کې شي. دا به د الله تعالی په دین باندې عمل کوونکې جوړ شي. په کار دار چې مونږ او تاسو د دې سنت طریقو د مذاکرې لپاره په کور کې یو وخت فارغ کو مسوتن ټیم کې یو بل ټیم دی د خپل اولادونو سره د خپل بیبيانو سره د خپل مور او پلار سره د خپل خويندو ورونو سره مونږ کینو په دې باندې ځان پوي کو مذاکره پیو کو په دې باندې د آسان طریقه را دې د کولو بس په دې باندې چې کله مونږ او تاسو عمل شروع کو عمل وکاو بس دا ته خپل یادي بل دا چې یو ځل نه دا بار واورو بار دا واورو بس دغه په خپل کور کې چې مؤمن مسلمان کینی دا الله تعالی دین په صحیح طریقه باندې د کولې شي. دا په زرونو طریقې دغه سي سنت طریقې وایو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلیریش غنټې څنګه تیری شوی د انسان ټول ژوندۍ سلیریش غنټې ده. نو دا به مونږ او تاسو د الله تعالی د دین د الله تعالی د قانون د نبی علیہ السلام په طریقو کې د ژوندۍ څنګه تیرو نو دغه اسوه حسنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانېږي. نو په کار دار چې مونږ او تاسو دعاګانې وکړو د ځان د پاره وکړو د مسلمانانو د پاره وکړو چې زمونږ او تاسو را ژوندۍ د نبی له صلوات والسلام په طریقه باندې دا برابر شي. مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتي مونږ تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.